السلام علیکم ورحمت الله. موږ دلته مسجد کې ناست استو. نن څویمه روژه ده مسلمه؟ نن د خیره څه چې ونیوله 15مه به وي. پرېږده ته اوس موږ ته کم زیاتوه مه نورې. ولې؟ نن 18مه ده. نن 18مه روژه ده. 18مه ده؟ هو 18مه روژه ده. دوستان تاسو ته معلومات ده چې په روژه کې هر عمل الله تعالی سوچند حسابوي، همدارنګه صدقې، نوافلو، مستحبات، هر څه الله تعالی څو برابره حسابوي. نو زه پوهېږم تاسو هم غواړئ چې په دغه میاشت کې صدقې ورکړئ، خیرات، زکات، هر څه ورکړئ، ولې ځینې ورونو سره وخت نه وي، وخت له کموالي له وجې یا هغوی ته سیسټم له نشتون د وجې هغوی د دغه ثواب څخه محروم وي. موږ نه غواړو تاسو محروم پاتې شئ. نو که غواړئ مسلم خان دغه ورونه چې په دغه ثواب کې دوی هم شامل سي، فرض که قمر بنسټ په څو ولایتونو کې روژه ماتې ورکړي، همدارنګه خوراکي مواد ورکړي هغه خلکو ته چې په دغه روژه کې دی هغوی حتی د خوراک لپاره پیشنمي ته یا مثلا روژه ماتې ته هېڅ هم نه لري. تا ولیدل که نه؟ ته خو موږ سره وې. نو که چېرته غواړئ په دغه کې ګډون وکړئ، موږ یو سیسټم جوړ کړی دی چې زموږ ویب سایټ دی، هلته ورځئ، دغه لینک چې تاسو ته ښکاري په ده کې ځان راجستر کوئ د روژې تر اخره پورې. دا ډېرې کمې محدودې ورځې پاتې دي. ستاسو حساب نه مثلا د $2 نه شروع کېږي، څومره چې مو وسي د روژې تر اخره به یې کټ کوي، هغه زموږ اکاونټ ته راځي، هغه نه موږ په افطاري کې خلکو ته روژه ماتې برابرو، همدارنګه کونډو، معیوبینو او یتیمانو ته خوراکي مواد ورکوو. نه تنها چې دلته به استفاده کېږي بلکې یتیمانو لپاره موږ انشاءالله راتلونکي کې موږ پلان دی چې هغوی ته کورونه جوړ کړو، همدارنګه د یتیمانو لپاره واړه واړه دوکانونه جوړ کړو تر څو پورې هغوی کښېني او روزمره یو شی ورته راسي. تا خو دوکان ولیدل زموږ که نه؟ هغه خلکو چې تا پیسې هم ورکړو ته چې ویلې واده م کوو، دغسې دوکانونه به انشاءالله موږ جوړوو. نو غواړو چې په دغه کې تاسو هم ګډون وکړئ. دغه لینک تاسو ته په سکرین ښکاري، موږ سره یو ځای شئ تر څو پورې ما مسلم لا نورو خلکو سره کومک وکړو. نه ده مسلمه؟ مسلم ته خو څه نه وایې؟ موږ داسې ویو چې وروره موږ نور څه نه ویو، خو مقصد دی کوم ځای کې چې مقصد غریبانان دي، کونډې، یتیمانان وروره، څوک چړاګانې دې له موږ د خیره څه دوکانونه جوړ کړو. موږ مقصد دی کونډو سره مرسته وکړو، یتیمانو له روپۍ ورکړو، مقصد چا چې خپه نه یې هغې له یې ورکړو، وروره د روژې خرچه نه یې هغه له ورکړو. بله چې وې ښځې چې مور چې ویل وروره موږ دغه شنه چې میوه راخلو ورځ شپه پسې به کوو، هغه ته چې خواله ورلی د اسمار کې دغه چې جلال آباد کې م چا کړه ورکوله. نو خبره داسې ده چې مقصد تاسو ورونو دغه راولېږه چې موږ د غریبانانو له او د کونډو ښځو له او د یتیمانو له او دغه ډېره مننه مسلم خان.